سلامونه او نیکې هیلې. زه تاسو ټولو ته د کارټا اکاونټینګ سیستم د یوې ورځنیز ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د کارټا دغه اکاونټینګ کوم سیستم چې ده د دې په اړه باندې خبره کوو چې آیا له دې موږ څه کار اخیستلی سو او دا څه کار کوي، یعنې د کومو کارونو دپاره استعمالیږي او دی موږ ته کومې فایدې رسولی سي یا موږ له ده کومې فایدې اخیستلی سو. کارټا چې ده یو اکاونټینګ سیستم ده، یعنی حساب کوونکی سیستم ده. اکثره خلک یې د مختلفو شیانو دپاره استعمالولی سي، یعنی سوپر سټور دپاره دی کولی سو چې موږ استعمال کو، یا دغسې نور کاروبارونه سو، نور داسې شخصي حسابونه سو، یا حساب کتاب ورکړه او راکړه سوه. د دې دپاره موږ او تاسې دغه کارټا اکاونټینګ سیستم چې ده دا کارولی سو. نو راځو د دې کارټا د کوم جزئیات چې دي د دې په اړه باندې خبره کوو. له جزئیاتو یې شروع کوو. اوس که چیرې موږ وغواړو چې موږ دا اکاونټینګ یعنې په کارټا کې موږ یو اکاونټ وغواړو چې جوړ کړو، یا کارټا ته څنګه ورسو، څنګه کار وکړو، څنګه یې سرچ کړو، نو د دې دپاره چې کله مو ګوګل کې کارټا اکاونټینګ ډاټ کام سرچ کړ، بعد له هغه تاسې کولی سئ چې هلته چې کوم اولین لینک یې هغه تاسې کلیک کوئ، تاسې به تر کارټا ورسیږي. کله چې تاسو تر کارټا ورسېداست، دلته تاسو ته یو دوه قسمه کوډونه راځي، یعنې دننه کېدل. که چیرې تاسو اکاونټ جوړي خو تاسې خپل نوم او خپل پاسورډ ورکړئ، تاسو ننوتلی سئ. که چیرې تاسې اکاونټ نه وي جوړ، تاسې دغه نمبر سره اډ کولی سئ، تاسو ډیمو اکاونټ درکولی سي او تاسو په دې باندې کار کولی سئ. بل ده، یعنې کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړ، اکاونټ خلاص سو، تاسې هلته ننوتلاست، یعنې داسې یو شکل تاسې کتلی سئ. کله چې مو داسې شکل وکتی، په کونج کې داسې منیو غوندې شی ښکارېږي. کله چې مو په دې باندې کلیک کړ، تاسو داسې یو منیو خلاصېږي. کله چې داسې منیو درته خلاصه سوه، لاندې یو اپشن راځي مدیریت سیستم، په دې باندې تاسې کلیک کوئ. کله چې مو په دې باندې کلیک کړ، دې کې تنظیمات راځي. تاسې نور تنظیمات ټول خپل هم کتلی سئ او پاته سو، لیکن په دې کې اول یو ده 0 تومن کم یا زیات. دا په هرات کې ډېر زیات استعمالیږي چې د تومنو کاري، نو په دې خاطر باندې. او بل راځي ارزها، یعنې دلته تاسې کولی سئ کوم اسعار چې وي یا کوم شیان چې وي، داسې تاسو دا انتخابوئ مخکې له مخکې، چې یعنې زما کار له یورو، ډالر، افغانۍ له دې سره ده، یا ریال سو، تومن سو، یا دغسې نور کوم داسې اسعار سو، هغه تاسې مخکې له مخکې چې انتخابوئ. یعنې کله چې په دې باندې کلیک کړ، دلته تاسو کتلی سئ، یعنې که افغانۍ، ډالر، تومن، یورو، هر شی چې تاسو انتخابوئ، له دې ځایه تاسو انتخابولی سئ. هلته د تاسو په ورکړه او راکړه او په کار ته تاسو ته دی په سر کې راځي او تاسو دغه انتخابولی سئ. او بل راځو دغه کوم حساب ثبتول چې وي، یعنې د یو چا حساب ثبتول وي، دا څنګه موږ کولی سو. کله چې موږ منیو خلاصه کړه، حساب هاته رالو. حساب یو چاته کاته جوړون، یو چاته حساب جوړون، تاسې له دغه ځایه کولی سئ چاته یو کاته یو حساب جوړ کړئ. کله چې مو کاته ورته جوړه کړه، یعنې افتتاح مو کړه، بلکې که نه مې افتتاح کړی، مخکې له مخکې چې کوم جمع او افتتاح حساب لیکلی دی، په دې تاسې کلیک کوئ. یعنې دا د دې دپاره داسې یو چاته حساب جوړون وي یا چاته کاته جوړون وي. نو کله چې مو په دې باندې کلیک کړ، یو داسې منیو به تاسو ته خلاص شي، افتتاح حساب. دلته تاسو د هغه نوم راچولی شئ، شماره تماس راچولی شئ، ادرس راچولی شئ، او کوم نوع حساب چې ده، یعنې دی شخص ته، د بانک حساب دی ده، سرمایه ده، مصارف دي، عواید دي، یعنې دا هم تاسو انتخابولی شئ دلته. او دوهم طرف ته چې ده مشتری
انتخابولای سي. دغسې لاندې راغلي معلومات اضافي سو معلومات مالي، یعنی مخکې له مخکې دی له تا سره څومره حساب لري، یعنی که کوم نوي زاړه حسابونه وي یا نور حسابونه وي هغه ته دلته انتقالوي. مخکې له مخکې به ته دلته ټایپوي یعنی چې د دې سړي له ما سره دونه حساب. اما نوی ارز یعنی دلته به اسعار انتخابیس یعنی ډالر و کالداري و افغاني و. بعد له هغه طلب و قرضدار راځي. که چیرې طلب و طلب به انتخابوي، که چیرې قرضدار و قرضدار به انتخابوي. اوس په دې کې بله خبره ده، که چیرې یو سړی وي اول وارې هم تا سره افغانۍ کالداري ډالر درې قسمه وي، نو د دې دپاره چې ده کوم دغه افزودن بټن چې ده کله چې مو یو کلم ولیکئ بعد له هغه به که چیرې تاسو په افتتاح باندې کلیک کړئ نو دا ختمیږي ځي. د دې دپاره به تاسو په افزودن باندې کلیک کوئ چې یعنی بل د ده کالداري تاسې ثبت کړی ډالر یې پاته سو، ډالر مو ثبت کو، یورو یې پاته سو، نو د دې افزودن چې کله کلیک کړئ یعنی دا مینیو نه ختمیږي. هماغه سړی د هغه سړي حساب وي، صرف تاسو دومره موقع درکړي چې اوس بل اسعار د ده په حساب کې جمع کړه. نو دا د دې دپاره. او کله چې موږ حسابونه افتتاح کو، کله چې حسابونه افتتاح شي یعنی هر حساب ته یو داسې کوډ ورکول کېږي. کله چې موږ وغواړو چې د دې سړي له حساب ته یعنی دې کاتې ته موږ باید ننوځو، دا کاته باید کوم هر کلم چې وي جلا جلا باید موږ ووینو یا ټول د ده حسابونه موږ ووینو. په دې نمبر باندې موږ کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک کوئ ډایرکټ موږ د ده کاته خلاصو او د ده کاتې ته تللی سو. همدغه رقم که چیرې په روزنامچه کې وي هم په دې نمبر باندې کلیک کوو موږ د ده کاتې ته تللی سو. نو دا د ده د کاتو تلن دپاره. او بل راځي د روزنامچې په اړه باندې خبره کوو، یعنې روزنامچه چې د ورځې کوم کارونه کې موږ کړي وي او هغه باید څنګه موږ ترسره کړو، چا ته حساب جمع کړو، له چا یوسو، یعنی رسیدګي و بردګي باید موږ څنګه وکړو. نو د دې دپاره چې کله په روزنامچه باندې کلیک کوئ په مینیو کې بعد له هغې به دغه ایجاد باندې زده په دې باندې به کلیک کوئ. کله چې په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته به داسې یو کومه مینیو چې ده دا مینیو درته خلاصه سي. اما دلته هماغه مینیو فکر کوم چې عکس یې نه دی راغلی، خو راځو تاسو ته عملي کوم دغه کورټا چې ده په دې کې زه تاسو ته عملي در ښکاروم چې یعنې دا حساب له دې ځایه تاسو کولی سئ چې اضافه یې کړئ. نو د دې دپاره چې ده تاسې به کله چې په ایجاد باندې کلیک کړ نو راځو کوم هغه د روزنامچې عکس یې و هغه مې هم راواخیست. کله چې تاسو په دغه کوم مینیو چې تاسو ته وښوله په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ یعنی هماغه دغه د ایجاد مینیو وه، بعد له هغه به تاسو ته دغه رقم صفحه خلاصه سي. یعنی تاریخ دی اتومات خپله اړوي، تاریخ دی اړوي هرې ورځې ته، او روزنامچه د هغې روزنامچه صفحه کوي یعنی اړوي نه چې بیخي یو مخ باندې ډیلیټ سي، خو اما په هغه ورځ تا ته هغه د تېرې ورځې شانه راړوي. دا شان به انشاءالله تعالی موږ تاسو عملي وګورو په دغه کورټا سیستم کې، خو مخکې له مخکې هم لږ څه شوي چې انسان ته تشریح سي، بعد له هغه به عملي کار هم باندې وکړو. له هغه بعد بټن راځي رسید و برد. رسید برد یعنی که رسید سوی باید رسید بټن باندې و او که برد سوی باید برد بټن باندې و. حساب یعنی له چا له حسابه اوس فرض کړه له ما سره 5-6 خلک اکاونټونه لري، کاتې لري، نو چې رسید سوی د چا حساب ته رسید سوی یا برد سوی د چا له حسابه برد سوی او مبلغ یعنی 10,000 15,000 20,000 د دې باید اسعار معلومې شي، دا ډالر و، تومن و، کالداري وي، افغانۍ وي، څه شو دا هم باید معلومات یعنی کوم اضافي معلومات چې وي یعنی هغه ورته لیکل هغه هم ورته لیکلی شي. سریال نمبر سو، کمیشن سو، نمبر حواله سو، یعنی تاسې کولی شئ چې نمبر حواله او دلته دا ټول شیان ورته ولیکئ. بعد له هغه یو تبادله خرید نرخ معادل یعنی دا به موږ او تاسو انشاءالله تعالی په بله ویډیو کې ټول تشریح کوو.
بعد هغه کله چې مو دا شیان ورسول تاسې به راسئ په ذخیره باندې په کلیک کوئ. کله چې مو په ذخیره باندې کلیک کوئ اتومات به دغه کوم شیان ستاسو په روزنامچه کې رسولي دا به د هغه سړي حساب ته ورسیږي.